A for apple. APPLE apple. B for ball. BALL ball. C for cat. CAT cat. D for dog. DOG dog. دا dog نه دی ها، دا ویل کیږي dog. E for egg. EGG egg. F for frog. FROG frog. G for goat. GOAT goat. H for hand. HAND hand. I for ink. INK ink. په پین وغیرہ کې چې خلک صحیح اچي هغه ته ویل کېږي ink. J for juice. JUICE juice. K for king. KING king یعنی بادشاہ. L for leaf. LEAF leaf. M for man. MAN man یعنی سړی. په انګلیش کې سړی ته man ویل کېږي. N for nose. NOSE په دې کې په اخره کې اس راغلی خو دا اس د زد یعنی د زی आवाज ورکوي. نوز داسې نه ویل کېږي چې نوز او نوز پوزې ته ویل کېږي. O for ocean. اوشن ویل کېږي سمندر ته. OCEAN دا او سین نه دی، دا ویل کېږي اوشن. P for parrot. PARRAT parrot یعنی طوطی.
Q for queen. 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 او queen ویل کېږي ملکې ته. R for rope. 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 rope یعنی رسۍ پړی. S for sun. SUN sun. sun ویل کېږي نور ته. که د یو په ځای باندې دلته او راشي نو بیا دا زوی ته ویل کېږي، خو چې یو ورکې راشي بیا نور ته ویل کېږي. T for tap. tap. TAP tap یعنی نلکه. U for uncle. UNCLE uncle. دا انسل نه دی ها، په دې کې دلته د سی د کې اواز ورکوي. او انشاءالله په دې باندې به موږ یو ویډیو جوړ کړو چې په کوم ځای کې سی د کې اواز ورکوي، په کوم ځای کې سی د چی اواز ورکوي. او داسې د ډېرو خبرو وضاحت به موږ په هغې کې وکړو چې بیا د هغې ویډیو د کتلو نه بعد به تاسو خلکو سره SMS هم کولی شئ، که هغه تاسو انګلش په پښتو کې لیکئ، که په انګلش کې لیکئ، او کوم داسې ډایرکټ په اردو کې لیکئ نو بیا به هم کولی شئ. موږ ته په کمنټ سیکشن کې ووایئ چې په دې باندې موږ ویډیو جوړ کړو او که نه. We for when. دا تاسو چې په سکرین باندې ښکاري دې ته ویل کېږي when. WAN when. W for well. well. WELL well. او well ویل کېږي کوی ته، خو په ځینې ځایونو کې په انګلش کې د ویل مطلب راځي ښه. یعنی که چېرته څوک وایي I'm doing well مطلب یې دا دی چې زه ښه یم. He is doing well هغه ښه دی. X for box. BOX box. د باکس مطلب دی صندوق یا بکس ورته موږ په پښتو کې وایو. ایکس یو داسې حرف دی، یو داسې لیټر دی چې دا د یو لفظ په سټارټ کې نه راځي. Y for yellow. YELLO yellow. د یلو مطلب دی زیړه، یعنی زیړ ته په انګلیش کې یلو ویل کېږي. Z for zebra. دا تاسو چې په تصویر کې ښکاري دې ته ویل کېږي زیبرا. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. نو که تاسو همدغه شان انګلیش په پښتو کې زده کول غواړئ، د انګلیش ګرامر، د الفاظ، جملې او داسې ډېر څه چې د هغې په ذریعه سره تاسو په ډېر کم وخت کې روان انګلیش زده کولی شئ. ډېر خلک زموږ د دې چینل نه او هم د فیسبوک پیج نه
فایده اخلي. او که تاسو هم انګلیش زده کول غواړئ نو په همدغه ځای باندې زموږ چینل سبسکرائب کړئ ځکه چې په دې باندې به تاسو ته هر قسمه ویډیو ملاویږي. او که تاسو پارټس اف سپیچ زده کول غواړئ د انګلیش ټول 12 وړ ټینسونه هم اکټیو پیسیو وایس ډایرکټ انډایرکټ او داسې ډېر څه نو دې لینکس ما تاسو ته لاندې په ډسکرپشن کې یعنې د دې ویډیو نه لاندې درکړي وي. په لینکس باندې چې تاسو کلیک وکړئ نو ډایرکټ به تاسو هغه ویډیو ته لاړ شئ. See you inshallah next time with another lesson. Until take care and palam sparam. Goodbye.